بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وشي چارې مې ومنئ. د توبې فضیلت که د یو انسان زلالت د ټولو عادي انسانانو څخه ګناه او خطا کیږي. یوازې د الله جل شانه نبیان، رسولان او معزز پیغمبران د ګناه څخه مبرأ او پاک دي. خو موږ ته داسې الله جل شانه بندګانو چې زموږ د ډېرو ګناهونو د بخښلو لپاره د توبې لاره پرېښې ده. په همدې اړه باندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک حدیثونه چې پیغمبر علیه السلام د توبې د فضیلت په اړه باندې څه فرمایي. په دې مبارک حدیث کې علیه السلام فرمایي چې هر یو بني آدم غلط کوونکی دی او په غلط کوونکو کې ښه خلک هغه دي چې توبه کوونکي دي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسې ګناهونه وکړي او ګناهونه مو دومره وي چې اسمان ته وخیږي او بیا تاسې توبه وباسئ، نو الله تعالی به مو توبه قبوله کړي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې خپل ګناهونه را په یاد کړل او بیا یې توبه یې وایسته، الله جل شانه به یې توبه قبوله کړي. او بیا زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پښیماني توبه ده او له ګناه څخه توبه ایستونکي داسې دي لکه هیڅ ګناه چې نه وي کړې. یو ښکلی او د پند نه ډک حکایت دی. وایي چې یو ګناهکاره شخص و چې کبیره او صغیره ګناهونه یې کوله، هر ډول معصیت ګناه یې کوله. خو الله رب العزت یو وخت دته په زړه کې د هدایت مینه وراچي او دا سړی د ګناهو څخه توبه باسي، نو مسجد ته د لمانځه لپاره راځي. یو څو موده وروسته په ډېر اخلاص سره ځي، د مسجد معزز مولوي صاحب ته کښېني، ورته وایي چې معزز مولوي صاحب، زه پخوا داسې ګناهکاره وم. خپل د ګناهو ذکر کوي چې داسې مې کوله، داسې مې کوله، داسې مې کوله، داسې مې کوله، اوس مې توبه ایستلې ده او مسجد ته راځم. مولوي صاحب ورته وایي چې شاباس، آفرین، ډېر ښه کار دې کړی دی، آفرین، شاباس. یو ورځ د ماښام تر لمانځه وروسته معزز مولوي صاحب خلکو ته وایي چې معززو مؤمنینو وروڼو، تاسې کښېنئ چې نن به زه یو شخص در ښکاره کړم چې د ټولو لپاره عبرت سي. داسې یو شخص چې غلا یې کول، نشې یې کولې، لمونځ یې نه کول، ډېر معذرت غواړم، زنا یې کولې، ټوله ګناهونه یې ور بیانوي او اوس یې توبه ایستلې ده. اوس به زه تاسو ته معرفي کړم، راسه پلانکیه، دا کیسه وکړه چې تا څه ګناهونه کول او څنګه دې توبه وایستل چې دا خلک او مؤمنین په تا باندې خبر سي. شخص راپورته سي، راسي خلکو ته وګوري، مولوي صاحب ته وګوري او بیا ځان ته وګوري. مولوي صاحب ته وایي چې جناب مولوي صاحب، 15 کاله ما ګناهونه کوله، الله رب العزت رسوا او شرمنده نه کړه. اوس چې مې توبه یې وایسته، مسجد ته رالم، تا په مسجد کې زه رسوا او شرمنده کړم. حضرت علی علیه السلام مالک اشتر ته وایي چې ای مالکه، که دې د شپې په تاریکه کې یو څوک پر ګناه ولیدی، سبا د ورځې په رڼا کې په هغه سترګه مه ورته ګوره، کیدای سي په هغه شپه یې توبه ایستلې. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا چې د یو مسلمان پرده وکړه، نو الله جل شانه یې به د قیامت په ورځ پرده وکړي. دغه مبارک حدیث بیا پیغمبر علیه السلام څخه په بل ډول ادبیاتو بیا بیان سوی دی. وایي هر څوک چې په دنیا کې د بل چا پرده وکړي، نو الله جل شانه به دغه کس پرده د قیامت په ورځ وکړي. د قیامت په ورځ چې
ټوله بشریت سره حساب و کتاب کیږي او یو کس چې په دې دنیا یې د چا پر ګناهو پرده اچولې هغه یې رسوا کړی نه وي دی به د قیامت په ورځ د رسوایۍ څخه وژغورل سي وروستي د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې متاسفانه موږ ډېر کسان لا تر اوسه په دې باندې نه پوهېږو چې زموږ دین د عدالت د مینې د محبت دین دی د عبرت و د سزا و د جزا دین نه دی پیغمبر علیه السلام صراحتا فرمایي د بخاري شریف څخه روایت دی چې آسانی کوئ سختي مه کوئ خلکو ته زیری ورکوئ او خلکو ته له دین څخه نفرت مه ورکوئ الله رب العزت زموږ ټوله ګناهونه راوبخښي او دا توفیق دی الله جل شانه راکړي چې موږ د نورو پر ګناهو پرده واچو او د هغوی د هدایت هڅه وکړو نه د هغوی د رسوایۍ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته